په بني اسرائیلو کې یو ځوانو د هغې کفل نومو ده به د هیڅ ګناه نه پرهیز او اجتناب نه کو چې څومره ګناهونه دي دی په هغې کې مستغرق او دا به کول. یوه ورځ د ورځو نه یو زنانه د کفل خواته راغله او ورته وویله چې زما 80 دیناره پکار دي. کفل ورسره دا خبره ومنله چې 80 دیناره به درکوم، خو د بدکارۍ شرط یې ولګو چې بدکارۍ باندې به درکوم. دا زنانه ډیره زیاته محتاجه وه، ډیره فقیره وه، ایسته د شرط منلو ته تیاره شوه. کفل چې کله بدکاري د انسان سره د زنانه سره کوله، په دې زنانه یو لړزه راغله. کفل ته پوښتنه وکړه چې ما خو ته دې عمل ته په زوره نه مجبوره کړې، په تا ولې لړزه راځي؟ هغه ورته وویل دا ستا خبره صحیح ده، لکن دا داسې یو بدترین عمل دی چې دا ما په خپل ژوند کې کړی نه دی. نو په دې حالت کې چې زه اوس مجبوره شوی یم دې کار ته، نو زه ته الله نه یریږم. کفل ورته وویل چې ته په دومره فقر او مسکنت کې د الله نه یریږې، نو زه خو ډېر حقدار یم چې زه د الله نه ویریږم. زه به آینده کې هیڅ د الله نافرماني نه کوم او په صدق توبه ویستله. بني اسرائیلو کې طریقه دا وه چې هغه ته به په دروازه د هغې توبه لیکل کېدله، یا بعضې کارونه به الله هغې ته غیبي لیکل. نو کفل په دغه شپه وفات شو، د ده په دروازه لیکل شوي دي چې کفل ته الله مغفرت وکړه. خلک حیران شو چې تاسو کفل ته وګورئ، هیڅ یو ګناه د ګناهونو نه نشته مګر ده کړې ده، او د دې سره سره الله رب العالمین ده ته معافي ولې وکړه؟ نو دوی ته وویلی شو چې وجه دا ده چې ده توبه ایستلې ده او الله د دې توبې په وجه ورته ټول ګناهونه معاف کړي دي. دا هم د عبرت نه ډکه یوه واقعه ده او په دې کې ناشنا فایدې دي. اول هغه دا دی چې نبی علیه السلام به د فقر نه پناه غوښتله، ځکه فقر د انسان دین هم لوټ کوي او د انسان عزت هم لوټ کوي. تاسو وګورئ دا یو پاک دامنه زنانه ده چې د بدکارۍ نه لړزیږي، خو بیا هم فقر بدکارۍ ته مجبوره کړه. نو موږ او تاسو هم باید د نبی صلی الله علیه وسلم دغه سنت عملي کړو چې د فقر نه پناه غواړو. دویمه فایده دا ده چې یو انسان کې د الله یره موجودی په زړه کې، دې ته ډېره فایده رسیږي. خوف الهي هغه آبادي ده د زړه چې کم زړه کې وي، هغه زړه ډېر کمالات حاصلوي. ګوره د دې زنانه په زړه کې د الله یره وه، نو دې زنانه خپل ځان هم د بدکارۍ نه بچ کو، کفل هم د بدکارۍ نه بچ کو، توبې هم ویستل او کفل جنتي انسان جوړ شو. دا په دې وجه باندې چې د ده په زړه کې د الله یره وه. او درېیمه غټه پیدا پکې دا ده چې توبې سره الله ټول ګناهونه معاف کوي، خو په صدق باندې توبه پکار ده. موږ او تاسو هم ډېر ګناهونه شوي دي، باید خپل ګناهونه مخې ته کېږدو، په صدق الله ته توبه وباسو چې الله زموږ او ستاسو ګناهونه هم معاف کړي.